تاسې له SBS پښتو سره یاست. دینی عالم او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر امین الدین مظفری ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ. مننه تاسو ته. په لومړی سر کې تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډاکټر صاحب په پیل کې مهرباني وکړئ او ووایئ چې حج څه ته وایي او څه فضیلت لري. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې پوهیږئ، حج د اسلام مقدس دین د 15 ارکانو څخه یو مهم او اساسی رکن ده. کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشو چې اسلام څه ته وایي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب کې وویل چې بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع الیه سبیلا. اسلام دې ته وایي چې د الله په یووالي باندې شهادت ورکول، 15 وخته منځونه کول، زکات ورکول، د رمضان د روزې مبارکې میاشت روزه نیول، او بیا د بیت الله حج په هغه چا باندې چې د حج د تللو استطاعت او توان ولري. نو که وغواړو چې یو علمی تعریف له حج نه وکړو، دا خو یو مفهومي تعریف و چې یو ارکان د 15 د اسلام له ارکانو څخه دی. په شرعي لحاظ نه حج په لغت کې قصد کولو ته وایي، او په اصطلاح د شرع مبین اسلام حج عبارت ده د هغه قصد نه چې د بیت الله شریف د زیارت په خاطر، د دې په خاطر چې د اسلام د دین یو مهم او اساسی رکن ده، په یو مخصوص زمان او مخصوص حالت او مخصوص اعمال باندې. کله چې مخصوص زمان وایو همغه د حج ورځې دي، او کله چې مخصوص حالت وایو همغه د حج شرایط و ارکان دي، او کله چې مخصوص مکان وایو د مخصوص مکان نه همغه بیت الله او عرفات، مزدلفه او کوم ځایونه کې چې د حج مراسم ادا کیږي همغه ځایونه دي. نو په خلاصه توګه داسې ویلی شو چې حج د اسلام یو لوی فریضه ده، او مسلمانی د هغه چا چې شرایط ورته برابري او حج ونه کړي، مسلمانی نه تکمیلیږي، نه کاملیږي، ځکه چې یو بنا د اسلام ترک کړی ده. او بل دا چې دا فریضه داسې اساسی او مهم فریضه ده چې هر کال په میلیونو مسلمانان د نړۍ د ګوټ نه مکه معظمه ته راځي او دا فریضه ادا کوي. ډاکټر صاحب، د حج مناسک څه وخت شروع کیږي او فرایض کوم دي؟ کله چې موږ د حج د مناسک د وخت نه خبرې کوو، قرآن عظیم الشان په صریحه توګه وایي چې الحج اشهر معلومات. د حج لپاره مشخص او معین میاشتې دي چې هغه شوال میاشت، ذوالقعده میاشت او د ذوالحجې لومړی لسیزه ده. نو دا هغه وخت ده چې د شوال نه تر ذوالحجه پورې د حج مقدمات تر سره کیږي. خو ارکان د حج او مناسک د حج په 15 ورځو کې ادا کیږي، چې د اتم د یوم ترویه نه شروع کیږي، چې نن ورځ یوم ترویه ده، اتم د ذوالحجې نه تر 12 د ذوالحجې پورې، چې حجاج په دې ورځو کې نن د خپل اطاقونه منا ته ځي، هغه نه وروسته سبا عرفاتو ته ځي، عرفاتو نه وروسته بیا مزدلفې ته شپې تیروي، او اختر په ورځ بیا هم منا ته راځي او هلته مناسک چې ده هغه ادا کوي. هغه نه وروسته چې قرباني وکړي د احرام نه وځي او بیا کعبې خواته د طواف افاده یا د طواف زیارت د ادا دپاره. بنان د حج ورځې مشخص ورځې همدغه 15 ورځې دي چې د اتم د ذوالحجې نه شروع کېږي تر 12
د ذوالحجې پورې چې نن یوم الترویه ده 8 د ذوالحجې ده تر 12 پورې د حج مناسک ادا کیږي. او دا چې د حج فرایض څه ده، کله چې مونږ د فرایضو نه نوم اخلو دلته یو هغه داخلي فرایض د حج ده چې هغه ته ارکان ویل کیږي، او هغه خارجي فرایض د حج چې ده هغه ته شروط ویل کیږي. دا فرق د حنفي فقه پرانا کې ده. نورو مذاهب کې ټول همغه ورته وجوب واجبات وایي چې هم شرایط پکې راځي او هم ارکان. نو د حج د وجوب فرائض چې ده هغه د حج د وجوب فرائض دا ده چې اول اسلام شرط ده، یعنی حج په مسلمان باندې فرض ده. دوم عقل شرط ده. سوم بلوغ یا زوانه شرط ده. څلورم حریت یا آزادی شرط ده. او پنځم او اساسی شرط استطاعت او توان د حج ده چې یو سړی د حج د تلو دپاره بدني او مالی کافی امکانات ولري، بیا هغه باندې حج فرض کیږي. کله چې سړی باندې حج فرض شو بیا هغه نه وروسته د حج د ادا کولو فرایض ده چې هغه بیا فقهاو په اختلاف لري، خو د حنفي فقه پرانا یو خو احرام ده چې باید احرام ولري، او هغه نه وروسته بیا دوه اساسي رکنونه دي چې یو وقوف په عرفات ده او بل هم د کعبه طواف چې ورته طواف زیارت یا طواف افاده ویل کیږي. دا د حج فرایض ده. مننه ډاکټر صاحب، تاسو خو د حج فرایض هم تشریح کړو، دا مو ویل چې په کوم کسانو د حج فرض ده. اوس پوښتنه دا ده چې یو څوک په شرایطو برابر ده او حج په فرض شوی ده، آیا کولای شي وایي چې زه څو کاله وروسته به وکم، زه خو ځوان یم، لا تر اوسه وخت ده، غواړم په دې پیسو کور واخلم یا موټر واخلم یا سرمایه گذاري وکم، آیا د دې امکانات شته چې یو څوک حج وځنډوي؟ ډېر مهم او اساسي سوال دی وکړ. دا مسله داسې ده چې د فقهاو ترمنځ یو بحث ده چې آیا دا وجوب د حج یا فرضیت د حج علی الفور ده که علی التراخی، یعنی یو چا چې د حج شرایط ورته برابر شو فورا ور باندې حج فرض ده چې هماغه کال حج وکړي یا هر وخت چې حج وکړي، یا دا چې هر وخت چې حج وکړي حج مسئولیت ادا کیږي. دلته اکثر د فقها لکه امام ابو حنیفه، لکه امام احمد، لکه امام ابو یوسف، دوی وایي چې چا باندې چې حج فرض شو دا حج فرضیدل علی الفور ده، یعنی شرایط چې برابر شو فورا باید حج ته لاړ شي. ځکه یو خانه الله جل عظمته وایي چې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چا چې د حج د تلو توانمندی پیدا که جسمی او مالی، نو هغه باندې لازم ده چې حج وکړي. یو دا. بل دا وایي چې دا خو یو مهم او اساسی رکن د دین ده او ژوند هم معلوم نه ده چې څه وخت پورې یو سړی ژوند دی، نو دې دپاره چې فرصت د دې لاس نه ووځي نو ضرور ده چې فورا لاړ شي او حج دې وکړي. دا د هغه فقهاو نظریه ده چې علی الفور وایي که چېرې دا تأخیر وکړي دا سړی ګناهګارېږي. اما امام شافعی رحمت الله علیه او په احنافو کې امام محمد رحمه الله وایي چې وایي که تأخیر هم وکړه او بیا وروسته ادا که نه ګناهګارېږي، که ورنه پاتې شو بیا په هغه صورت کې د تأخیر په وجه ګناهګارېږي. نو د دې نه نتیجه داسې وځي چې که د یو چا دپاره د حج شرایط برابر شو نو باید فورا همغه کال چې ورته شرایط برابر شوی ده حج وکړي، ځکه چې د یو خانه د ژوند تضمین څوک نشي کولی او بل خانه دا مهم او اساسي عبادت ده او دغه فرصت او دغه چانس باید دا سړي د لاس نه ورنه کړي. ډاکټر صاحب، تاسو به هم اوریدلی په ټولنه کې ځینې خلک داسې نظر لري چې د حج پر ځای کله غریبانو سره کومک وشي یا یو پل جوړ شي یا کلینیک جوړ شي نو دا بهتره ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او په دې اړه اسلام څه وایي؟ په دې اړه د شرع مبین اسلام نظریه دا ده چې یو چا باندې که حج فرضي او فرضي حج نه یې کړی هیڅ شی د هغه بدل نشي ګرځېدی.
فرض ده ور باندې، لکه چې مونځ ور باندې فرض ده، لکه چې زکات ور باندې فرض ده، لکه چې روزه ور باندې فرض ده، همدغسې حج هم ور باندې فرض ده. د حج په پیسې نه صدقه کولی شي او نه خدمات عامه کار کولی شي، او نه هغه ثواب چې په حج کې ده، هغه ثواب د دې صدقاتو او خیریه کارو په نتیجه کې دا لاسته راوړلی شي کله چې حج ور باندې فرض. او که چیرې یو چا فرضي حج کړي او مستحب عمره کوي، عمرې ته ځي او استحبابي عمره کوي، دلته بیا فقها دوه نظریه لري. یو نظریه یې دا ده چې وایي دې دپاره چې د عمرې کولو دپاره صریح د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث راغلی ده، نو دغه عمره کول ورته بهتر ده. او بل نظریه داسې ده وایي که چیرې فقر او مسکنات په یو جامعه کې ډېر په وسیع توګه حاکم وي، نو هلته بیا دا صدقه او خیرات ورکول بهتر دی. خو کله چې فرضي یا واجبي، د فرض او د واجب او د دې قطعي احکامو ځای هیڅ نور شی نشي نیولی. مننه ډاکټر صاحب. آیا یو شخص د بل شخص په ځای حج کولی شي؟ د بیلګې په توګه یو کس فزیکي توان نه لري او غواړي اولاد یې یا کوم بل کس د هغه لپاره حج ادا کړي؟ که مو اجازه یې دلته زه د دوه شیانو تشریح وکړم. یو دا چې نیابت په عبادت کې روا ده که نه. مونږ درې قسمه عبادت لرو د فقه له اړخ نه. یو هغه عبادت لرو چې هغه بدني عبادت ده، لکه روژه، لکه مونځ. بل هغه عبادت لرو چې هغه مالی عبادت ده، لکه زکات. بل هغه عبادت لرو چې هغه مرکب عبادت دي. مرکب په دې معنا چې هم بدني ده او هم مالی ده. په بدني عبادتو کې نیابت هیڅ نه صحیح کیږي. هیڅ څوک د بل چا په ځای مونځ نشي کولی، هیڅ څوک د بل چا په ځای روژه نشي نیولی. په مالی عباداتو کې نیابت مطلقاً جایز ده. هر څوک د بل چا په عوض صدقه او خیرات او زکات ورکولی شي. او په مرکبو کې که چیرې یو څوک خپله توانمندي درلود، بیا نیابت نه صحیح کیږي. او که چیرې دا سړی عاجز و، توانمندي نه درلود، بدني مشکل درلود او امکانات مالی درلود، دا سړی کولی شي چې په خپل ژوند کې یو څوک نایب ونیسي او دا نایب د دې سړي پر ځای حج وکړي، نو د دې سړي حج قبولیږي. او ښه خبره دا ده چې نایب نیسي یو بل څوک چې د دې په ځای حج وکړي، هغه به داسې یو څوک چې هغه خپل حج کړي، دا ډېره بهتره ده. او که نه یم کړی، بیا حج د همدغه سړی چې تللی ده، د همدغه سړی حج کیږي او هغه نایب یو ثواب ګټي. نور فریضه د دې سړي نه چې پیسې او خرچ او مصرف ورکړي، د دې نه ادا کیږي. بل دا ده چې که چیرې یو چا باندې حج فرضي او توان د حج هم ونه لري، نو دغه سړی بیا حج ونه کړي او مړ شي. دلته څنګه کیږي؟ دلته خبره داسې ده که چیرې دا سړی وصیت کړي چې ما باندې حج فرض و، نو زما نه اوس حج پاتې ده، اوس زه نشم کولی، نو زما له خوا نه حج وکړئ. نو دلته بیا د هغه موروثي مال څه چې پاتې ده، د هغه د دریم برخه نه د یو حج مصارف ایستل کېږي. یو څوک بیا ځي د هغه په ځای حج کوي. او که وصیت نه یې کړی، بیا دلته دا سړی په خپله ګناهګارېږي او حج ور باندې پاتې ده، خو ورثه باندې د حج ادا کولو لازمي او الزامي نه ده. که چیرې اختیاري، تطوعاً او نفلاً خپله ورثه دا کار کوي ښه، که نه کوي ورثه باندې لازمي او حتمي نه ده. ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه او دا مو ډېره ښه تشریح کړه. خو یو پوښتنه ما ته هغه دا پیدا شوه چې اوس یو څوک دا وصیت نه ده کړی، حج په فرض و، دا سړی مړ شه،
نو د اولاد کولای شي وایي چې اوس خو پلار نه پیسې پاتې دي د پلار په ځای زه ورته حج کوم یا مور ته زه حج کوم د دې امکانات شته د حج کې حسابيږي او کنه ها دلته دوه خبرې دي یو دا ده چې دا سړی وصیت نه دی کړی او حج ور باندې ده خو ورثه باندې الزامي نه ده چې د هغه نیابت وکي او د هغه حج وکي که چیرې ورثه په خپله تبرعا او په خپل خوښه باندې دا کار کوي فقها وایي چې امید د دې شته چې ثواب یې هغه سړي ته ورسیږي دینی عالم او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر امین الدین مظفری ډیره زیاته مننه چې دغه مهم معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه. مننه، خدای موفق او کامیاب لرسي. اس پی اس پختو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.